سلامونه او نیکی هیله دوستان، امید لرم چې جوړ او روغ اوسئ. زه میر رحمان مایار یم. تاسو ته کوشش کوم چې درسو په څنګ کې بعضې ګټورې ویډیوګانې جوړې کړم چې هغه که طبي په بخش کې وي او یا هم د انګلیسي یا د ترکي یا هم د الماني ژبې لیکچرونه وي. انشاءالله کوشش کوم چې یو ګټه مې نورو خلکو ته ورسېږم. نن د دوی په باره کې غواړم وغږېږم چې څرنګه کولی شو چې موږ دغه خپل ورځ په ډیره ښه توګه استفاده کو. دوستانو په دې باره کې ډیر داسې د خلک چې موافقه خلک دي د هغو د ژوند په باره کې ډیر داسې تحقیقات شوي. یو دا دی دوستانو چې موږ باید ورځنی هدف ترتیب کو، یعنی موږ کوم کارونه چې نن ورځ کړو هغه باید موږ مخکې نه معلوم کړو. مخکې دونه چې مثلا بیرون ته وځو، اسې خواته دو خواته چکر وو، خواته ګرځو، ورځنی کوم کارونه چې کړی دا ټول نوٹ کړئ. په دې رقم تاسو کولی شئ چې هغه خپل وخت نه ډیره ښه استفاده وکړئ. دویم دا دوستانو چې هغه کارونه وکړئ چې تاسو په ژوند کې یو مثبت اړخ ولري، یو مثبت اغیز ولري، یو مثبت نتیجه ولري. مثلا یو نفر دی ورزش کړي، دغه یو صحت لپاره، روغتیا لپاره فایده لري. یا مثلا یو څوک کتاب لولي، مطالعه کړي، دغه پوهه ورزیاتوي. یا مثلا یو داسې بل یو کار کوي تر څو چې دغه نه یو فایده، یو ګټه لاسته راوړي. یا مثلا یو ځای کار کوي تر څو چې یو سرمایه لاسته راوړي. یا مثلا یو ځای سرمایه گذاری کوي تر څو چې دغه ځای نه نوره ګټه لاسته راوړي. دریم دا دوستانو چې د خپل صحت ته متوجه اوسئ. تاسو هر هغه خواړه چې خورئ، هر هغه شی چې خورئ، هر هغه شی چې څکئ، هغه تاسو په صحت باندې خپل تاثیر لري، هغه تاسو په بدن باندې تاثیر لري، هغه تاسو بدن ته جذبي یا مثبت یا هم منفي تاثیر لري. نو کوشش وکړئ هغه خواړه وخورئ چې هغه تاسو صحت ته فایده لري. نو یو پوه سړی په دې باره کې ډېر ښه یو خبره کړې وایي، هغه څه چې زه خورم، هغه څه چې زه څکم، دو په نیت زه څکم یا یې خورم چې هغه د ما دوا نننۍ دوا ده. یعنی تاسو هغه شی چې خورئ، هغه څه چې څکئ په دو نیت وخورئ چې هغه تاسو صحتمند کړي، نه دا چې تاسو په سبب د هغو مریض شئ. کوشش وکړئ دوستانو چې د خپل د صحتمندۍ په خاطر، د خپل د روغتیا په خاطر په هفته کې 2 یا 3 وار ورزش وکړئ. نیم ساعت ورزش وکړئ، هغه تاسو لپاره کفایت کړي. څلورم دا دوستانو چې صادق اوسئ. یعنی تاسو خپل ځان ته هم صادق اوسئ، نورو خلکو ته هم صادق اوسئ. د خپل د ځان سره صادق اوسئ، د نورو خلکو سره صادق اوسئ. که هر رقم هر شرایط چې وي، د موږ استاد جمشید رسا هغه به ویل چې والا په ما چې هر څومره او سخت حالات راشي زه به درواغ نه وایم، زه به خپل رښتیا وایم. بل دا دوستانو چې تر ټولو نه مهم هم دغه دی چې باید په خپل ژوند کې ډیسپلین ولرئ. یعنی تاسو که یو کار یوه ورځ وکړئ بیا یې 10 ورځې ونه کړئ، که یو کار 15 ورځې وکړئ بیا یې هیڅ ونه کړئ، ونه تاسو فایده نشئ اخیستلی. یعنی ډیسپلین باید ولرئ، منظم په ژوند کې باید اوسئ. مثلا یو پلان هم چې جوړ کړی دی، کوم پلان چې جوړ شوی دی هغو دپاره باید خپل زحمت وباسو. یعنی داسې نه وي چې مثلا که یوه ورځ نتیجه ترې وانه اخیستلی شو نو بیا نو هغه ټول پروګرام د هغوی یوې ورځې په خاطر خراب کړو. کوشش باید ورته وکړو، زحمت باید ورته وباسو تر څو چې خپل هدف ته ورسېږو. په دې رقم ته موږ کولی شو چې د خپل د وخت نه، د روزمره د ژوند نه په ښه طریقه استفاده